په مزار شریف کې د اسان خدمت څنګه پرانیستل شو. دا مرکز چې د بلخ ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په بدنه کې به فعالیت کوي، د هیوادوالو لپاره د هویت اسنادو په برخه کې به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. زموږ ټولې هڅې دا دي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري په وړاندې کېدونکو عامه خدمتونو کې ستاسو لپاره لازم سهولتونه برابر کړو او د اسان خدمت مرکزونو لړۍ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم وغځوو څو خلکو ته د هغوی په خپل ولایت کې اسانتیاوې برابرې سي او د سرګردانۍ او وخت ضایع کېدو مخه یې ونیول سي. نو دا خو اسانه خدمات وړاندې کوي. مخکې چې په تذکره کې اصلاحي خدماتو یا تولد کارت د لویانو یا نور مشکلاتو کابل ته به مراجعه کوله او اوس دلته داخل د بلخ ولایت کې د مشکل حل کېږي د خلکو. نو نور خلکو دې ته ضرورت نشته چې کابل ته ولاړ سي او هلته خپل مشکلات حل کړي. په داخل د ولایت کې مشکلات حل کېږي. په ټوله کې پلان لرو چې د دې خدمتونو سره د پاسپورت ریاست اړوند خدمتونه، د جواز سیر، د کار د جواز، همداراز د لیسنس او ځینې نور ورته خدمتونه چې زموږ د اسان خدمت مرکز سره مربوط وي ترسره کیږي. تر ټولو مهمه ده چې موږ به د اسان خدمت او د بهرنۍ چارو وزارت همداراز په ټوله کې د احصایې معلومات ملي اداره د بهرنۍ چارو وزارت سره یو تفاهمنامه لري چې د هغو له مخې به قنصلي خدمتونه دغو خدمتونو ته وړاندې کیږي، یعنې د اسان خدمت تر چتر لاندې به راځي. د بلخ مرستیال والي او د دې ولایت د علماو شورا رئیس د یاد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې اسلامي امارت هوډ لري څو خلکو ته په رښتونې توګه خدمتونه وړاندې کړي او همدارنګه د مرکز له کارکوونکو څخه غوښتل چې د مراجعینو لپاره د پر وخت چوپړتیا وړاندې کولو په برخه کې دې هڅې وکړي. خیلی برای ما و شما یه آسانده است، سهولت است و غریب و غربا در همین جا کسی که تذکره میگیره در همین جا برشان مهیا میشه، فراهم میشه. در کابل اینجا زحمت نمیکشه، انتظار نمیکشه. تذکره گرفتن یک هویت همه ملت ماست. خرد باشه، کلام باشه، زن و مرد باشه، ضرورت به این یک پارچه داره. ولی اگر یک مامور احصایه یک اخلاق خوب را، اخلاق زیبا را در مقابل یک فرد استعمال بکنه، یک اخلاق اندکی تو سبب تصویر یک نظام اسلامی به سطح افغانستان میشه. په داسې حال کې دا مرکز په بلخ ولایت کې فعال شوی چې په کابل، هرات، قندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لا د مخه د اسان خدمت څنګه جوړه شوې چې خلکو ته پر وخت خدمتونه وړاندې کوي.